یو سړی او ښځې سره یې جګړه وکړه، نیک سړی چې ښځې سره یې کور جګړه وکړه، نو ښځې خو هم هر قسمه شته. بعضې ښځې هم داسې وي چې هغه په پوزه مچ نه پرېږدي. ځکه زه بشیرجان ته د ښځې نوم ګورې وانه دي، روزانه به دې ته خو ستا نظر نه لري، کله به دې په ملا چاپې ولاړې وي او کله به دې دا حالت به دې نه بیا خو دې منډه هم نشي خوړلی. دا و چې سترګې دي خو منډه ووایي بار ته لاړ شي، چال دې راسه ودې ولې را منډه وي، سپی را پسې و، سپي نه هغه سپی وي، سپی را پسې و. هغه سپی خو یاد که سپی ولې یاد دی، نو ته خو بیا دې منډه هم نشي وهلی، کور مخکې ته دې بیا نیر بیل دی که هغې ته دې ته ولړه کړی. نو ښځې سره یې جګړه وکړه، چې جګړه یې وکړه دې وخت کې میلمه راغی. میلمه بیټه کې کېنه کور ته ورغېدې، میلمه له دا وایي خپل کار کوه، میلمه مې دې ډوډۍ وله پخه کوي، نه پخوم وله، ته میلمه تالی هم نه پخوم، ما سره دې جګړه وکړه، ځه اوس دا پخوه وله. نو چې ښځه روانه شي دا اسپنې دا چې کله اړي شروع کړي نو ته یې مخکې بوځې وروستو ځي، داسې ده که نه ده؟ ته به مخکې بوځې دې ریورس ګیر لګولي، نیکبخت دی خو مخکې وروستو شو شانتنیز دي که نه، نو ځه کور ته نیغه که نه. نه 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 دغه ښځه چې روانه شي هغه ټټک اسپتې ښه ده بیا نه پخوم دله، ښځې میلمه مې دی کور رسواکۍ مې وی بس ولې نه پخوم دله، چې نه پخوم دله. بس دیم غریب و چې اوس په خدای څه کوم، لاړ ګاونډي کره او د یو ګاونډی کور ته ورغی، هلته یې اواز وکړو یاره کور والا بیماران دي، طبیعت ټیک نه دی، څه به کوې اوس؟ نو دا ورته ویلی شي چې نه یې پخی راله. مونږ خلک هم چې بار د کوره راوځو که نه نو برېت هم ډنډۍ ډنډه، او چې کور ته ننوځو نو بیا برېت لاندې ګور، بار هم برېت 2 لیش دي 2 او 3 لیش دی، او چې کور ته ننوځو که نه بس بیا سر ښکته یي. خیر چې هلته ورغې کور والا ناجوړه ده، میلمه مې دی ډوډۍ والا برابر کړه، هغې وې ښه په ګاونډۍ ښه وه، بس هغې ول ډوډۍ برابرول شروع کړل. چې ډوډۍ برابرول شروع کړله نو ده ته لیک کې ور وټکېده، چې ور وټکېده ورننوته، ښځه ورته ویې لږ را دننه شه، نه بس مه پخوه، بس ما هغه بلې ګاونډۍ ته ووایي ډوډۍ به م پخه کړي او انتظام به مو کړي، مه پخه. نه خبره وه چې دې خوا شو، دا ښځه ورته ښکته شوه ټیټه شوه، معافي غواړم ما وبخه، ما معاف کړه، بس ستا د میلمه چې څومره انتظامي هله شابه زه کوم، ورسه ګاونډۍ ته وچو ښځې دا څه جنجال دی جوړ کړ، وختي دې په شرمونو نه کومه، او اوس ویې کوم چې ته کور ته لاړې، زه هسې دې بورچي خانې ته ورغلم، چې بورچي خانې ته مې وکتل د اوړو د بوجۍ نه یو بوډا بابا دی اوړه رالي او په شکرۍ کې اچوي، او چې نور د پخلي کم سامان دی ارالي او په شکرۍ کې اچوي. خدای بابا څوک دی؟ مې دا څه کې زموږ د کور نه زموږ په مخ کې بابا غلا کې بوډا سپینګیریه او سامان وړی؟ وی نه که نه نه، دا خو د دې میلمه حق و ستاسو په دې کور کې، نو هغه حق ته میلمه له نه ورکې، نابله ګاونډی کره د وړمه چې هغې وله پوخ کړي، دا د میلمه حق و ستا په دې کور کې، خو چې ته نه پخې دا به اوس هلته یوسمه هغې له به ورکړمه، میلمه حق دې ته خوړی شي نه هغوی خوړی شي. ما وی نه کېده ما توبه زه یې وله پخوم. باباجي غیب شو سې یې کېښود، د الله فرشته و، د هر چا دپاره چې کوم رزق مقرر دی حقه دی بس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې جوړ شي نو فرشته هلته الله نه تپوس کوي د مور په دا ګېډه کې پروت دی، الله مل اجل، دی به کله مري، دنیا ته لا راغلی نه دی وي کله به تې ځي، دې ته څه کوې؟ دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی، امیرالمؤمنین لا خېټه کې پروت دی، امیرالمؤمنین کوم ځای پروت دی؟ خېټه کې. امیرالبطن د حضرت خېټې بچې لا په خېټه کې دننه پروت دی، او هلته وایي دی به کله ځي تی؟ مل اجل مر رزقو، څونه ډوډۍ به خوري، څونه مروټ به خوري، څه به کوي وی به څنګه ګرځي، کوم ځای به ګرځي، او دا به نیک عمل کوي الله که بد به کوي، شقي و سعید. دا هر څه یکتبو، دا ولیکلی شي فی بطن امه، د مور خېټه کې به دا غاړه کې ورته ور واچوي. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا. نو ته د مور ګیره کې پروت یې، لا دې دنیا ته تشریف نه دی راوړی کاکاجي، مور ګیره کې پروت وی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی امیرالمؤمنین،
دنیا کې ته ملا صاحب نه راغلی، امي صاحب نه راغلی، هلته پروت دی ستا روزي لیکلی شوې او پکې نخرې کې منډې ورپسې وې. هوا د دنیا اسباب د انسان دپاره دي، خامخا به اسباب طلب کې، خو د الله د مرضۍ لاندې خپله مرضي به د الله د مرضۍ د پاسه کې نه، او که خپله مرضي د الله د مرضۍ د پاسه کړه نو د پوخ ایمان د کچه شو، یو ټس به د نځي. د رسول الله مبارک د خوږ ایمان او د ښکلي ایمان د دیرې نه د قدم بار وویسته. دنیا کې هم پریشانی، آخرت کې هم پریشانی، دنیا کې هم تباهی، آخرت کې هم تباهی. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به، چې زما خوږ ایمان، زما خشته ایمان، زما هغه ایمان چې سړی ډایرکټ نیغ په نیغه جنت ته رسوي، دا په هغه چا کې نشي کېدی چې د الله او د رسول مقابله کې خواهش اخلي. خواهش به د الله او د رسول تابع کې، زور پسې خواهش پسې بالکل ځه، خو د الله او د رسول تابع، نو زما هغه ښکلي ایمان چې څنګه د صوت او جنت ته پې سړي ځي، هغه ایمان کې به زه داخل کړم. دا زموږ د ښکلي پیغمبر وینا ده. رزق چې څومره مقرر دی هغه دی، خو زما وروڼو رزق پسې به منډې وو، طلب به کوو. صحابو کړی دی، ځمکې صحابو غشتې دي، اوښان یې غشتې دي، کورونه جوړ کړي. عثمان صاحب ډېر مالدار و، عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار و چې هغه به پخوانۍ ډبلې روپۍ به وي، نو په هغه ډبلو روپو خلک مږي نو صفا کوي چې زنګ ونیسي، نو اوښان به یې پې د پاسه ګرځولو، د اوښانو په هغه خپو به یې وله صفۍ کوله. مال شمد نه دی، مال ګټل ګناه نه ده، خو چې د الله او د رسول د مردۍ لاندې، د الله او د رسول د مردۍ لاندې، او خواهش پرستی پکې نه چې دا مال ګټې زما بچي به دا به وخوري، د عبادت به پې وکړي، حج به پې وکړي، عمره به وکړي، بچي له پې ښځه وکړم، د شریعت مطابق کار به کوم که خیري، جومات به جوړ کړم، لار به جوړه کړم، صدقه به ورکړم، خیرات به وکړو، دا څیزونه پکې راوله. مقصود الله کا دویم نمبر مال کا، مقصود آخرت کا دویم نمبر دنیا کا. قسم په خدای دې خپله به دې مال راول. اوس نفس سره ډغره شروع شوه، نفس وایي سمله اوده شه بلستان کې، رستو به وکړې مړه هلکه مونځ د مړه دی نن به ګزاره وکړو، سبا به شروع کړو. نفس وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مړه رستو به وکړې ورغې لا نه قضا کېږي، خواهش وایي جومات ته مکور به یې وکړې، نفس وایي مه کوه مه کوه، الله او رسول وایي وختي پاسه، جنت وایي وختي پاسه، جنت نه دا شیتاو شو. ماسپښین بیا ګرمي ده، یخني ده، مازدیګر بیا ماښام بیا بړستن کې ما یاره پښې مې خوږېږي، لاس خوږېږي، یاره نشم پاسېدی، یاره تکلیف دی، دا مونځ دا نفل د شپې او کوم دغه کس ته دې ووایي دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسېدی او د شپې تهجد له نشي پاسېدی او دته دې دروازه وواله او چې یو 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه، دی بیا بړستن له ډغره ورکوي، نه خوبي نه د خپو خوږي، نه بل ځي په منډه هغه پیسو له را روان. هلته جنت لاره سخته شوه، او لاره څنګه سخته ده؟ د خواهش مقابله راله، خواهش وي مه کوه، هلته زکات در باندې کال تیر شو، الله وی ورکه زکات، دا لاره نیغه جنت ته تللی ده، ډېر ښایسته دی. دلته خواهش اوهو دا 10,000 روپۍ زکات، دا 20,000، دا 50، دا 1 په دې خو دوی واده کېږي، دې باندې خو زما د ښځه نه جوړه شي، دارو درمل کېږي. خواهش وی نفس وی نه نه نه، او هلته کې جنت وی راځه، لاره سخته شوه، هلته پې حج فرض شو، 5 लाख روپۍ لګي، 6 लाख روپۍ لګي، نفس وی نه نه په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي، د لور پې پوره واده کېږي، زوی له پې کور هم جوړېږي، د زوی ښځه هم پې کېږي، نفس وی ما ما ما. هلته الله وایي دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره را پورې وځه چې جنت ته دې ورسو. هلته روژه ده په اوړي کې، اوهو ډېره ګرانه ده، څوک بیا سر ته رسوي. نفس وایي مه نیسه مه نیسه مه نیسه، الله وایي ونیسه، لاره خو سخته ده، خطرناکه ده، خو مخکې به کم خواته ځي؟ جنت ته به ځي. تاسې نور عبادتونه، جهاد د الله فی سبیل الله، کافر سره مقابله سخته ده،
بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، خندق کې رسول الله مبارک وکړه، پکې شهادتونه هم رالل. دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره و د عبادتونه، دا مال خرچ کول، دا د انسان په نفس تکلیفونه. الله وی لاره سخته ده، یقین لري که څوک ور ورسي. دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل. دا خواهشات نفسانیه د انسان لچې غواړي. دا ګناه د څونه ډولی ده. د شپې په نیمه شپه هم وله منډې وې، دا غله چې کنډر کوي دا دروازې کوي که د شپې کوي؟ شپې به نیمه شپه. دا غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي؟ دا ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي، د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني. دا غلا غلطۍ چې څومره روانې د شپې روانې دي. خوب خو قربان که ته اوسه، خو الله دپاره سخت دی، دنیا دپاره ښایسته دی. دا د سترګو خواهش د پردو ښځو ته وګوره، دا د سترګو خواهش د پردو جنکو ته وګوره، دا د سترګو خواهش د فلمونو ته پې وګوره، د بربنډتوب ته پې وګوره، دا د غوښ خواهش سندرې واوره، په موبایل ګانا ولګوه ګانا، مونځ به هم کېږي دلته کې، رنګ به هم راشي، په جومات کې به ډنګار شروع شي. خوند دی که نه؟ غوږ له خوند ورکوي، په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له، پړه کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له، دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له، دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له. دا خواهشات یې ډېر چاپېره تاو کړل. دننه خو اور خطرناک خواهشات دي. ورشه جبریل اوس وګوره چې ویې کتل د هغې، وی الله یریږم چې دا ټول خلک وردننه به شي دوزخ ته. او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی، درته نه ورکوم. رسول الله مبارک فرمایلی دی وی دا مثال د شمع او د پتنګ دی. شمع بلیږي، اور بلیږي، اور او پتنګان ور روان دي. خو دا اور دوی ته خشته ښکاري، ښکلې ښکاري. که پتنګ ته دی وي چې دننه خو سوځې نه ورځي، هغه ته دا اور خشته ښکاري، ښکلې ښکاري، ښکلې ښکاري. او چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کوي چې د اور له ورشم، رڼا ده ښایسته، تیارې نه وځي پتنګ، کټ د ګوټ نه هم راوځي تیارې نه. تیاره د انسان د حیوان فطرتا دا نی خوښه، دا روزي ورپسې کې روزي شاتو مچو ته نه ګورې، رڼا له منډې وي، پیټیر مور په شاتو نه مرو، شات هم پرېږدي، هغې له منډه وي رڼا له. چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي؟ بیا په اور په پتنګ وزرې وسوځي، لاندې پرېږدي، خلک یې خپې کېږدي او مړ شي. رسول الله مبارک فرمایي، الله قربان شم ته، وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري. انا زه تاسو نیسم، کلک مو نیسم، د دې بړې نه م رانیسم. د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي، بیا شلېږي، پرتو غورځېږي. بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ، مه ورځئ، مه ورځئ. ګورې تاسو ته شی خشته ښکاري، خو طبعي ده. وی ما نه خلاصوی ځان او هغه اور ته ځان غورځوي. الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نه شي، ګیر چاپېره سختۍ دي. او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ور وغورځېږي، ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې وځي، او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور رواني. دا دوو څیزونو مقابله شوست د چا وایه څه، د جنت او د دوزخ. جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي، دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ، ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي. نو د چا مقابله شو څه؟ د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش. من خواهش پرستی په مخ اخیستی یو. خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی، ښځالي، مور پاتې ده، ښځالي. د ښځې خپل حق دی، د مور او پلار خپل حق دی. د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی، ماللي رور پاتې دی، خور پاتې ده، د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه. د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه، د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال، د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې، کور کې جګړې، د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده. دا غټ غټ خلک چې دا نه بې رانیسي اوسه، دا لوی لوی خلک چې دا نه بوتل لاسه چي او جیل کې نن پراته چغې وباسي. ولې وباسي؟ خواهش پرستي ده. د خواهش په پیسو ته ضرورت و، پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي، ډوډۍ ته محتاج دي، چایو ته محتاج دي، دارو درملو ته محتاج دي. دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي، پیسو ته څه ضرورت دی؟ دا ټوله خواهشاتو منډه ده، خواهشاتو زغل دی، زغل. وزیر صاحب ستا پیسو ته سا جاتې ډېره دې ګټلې ده، صدر صاحب ستا پیسو ته سا جاتې ډېره دې ګټلې ده.
وزیر اعظم صاحب تا پیسو ته ساجته ډېره دې ګټلې ده خو چې دا بیا م ورپسې نښتي د چا پرستي شوی او څه خواهش پرستي دنیا کې م ذلت آخرت کې م ذلت دنیا م خواره خسرت دنیا والآخره آخرت هم خوار موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې یو بهادري او دلیرانه سوچو دا په حضرت علي او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خو دا ډېر زیات او چې کم صبر او سنجیدګي وه په حضرت ابوبکر کې پرته ده او چې کوم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پرته ده ډېره زیاته ده پکې ډېره زیاته ده دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا دا د هغه خپل سوچ دی اوس مال بیا نه جمع کوو چا به کور جوړ کړی دی به ورغې دروازه به یې ورته ووله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړه دونه عمر دې شته چا به دو چاته جوړ کړی ها بنګلې دوزخ دې واغېسته اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې جوړولی شي څه خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتې ده چې دې دم به دې که چې اعلی اوخ به او اس به ها پته به راته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره او سپین به قیامت پر ورځ اور کې ګرمیږي تاله به پې داغونه درکوي دا به داغونه درکوي او دا مال به د قیامت پر ورځ شجاع یو زبردست اجدها به ترې جوړه شي غاړې ته به دې پرتی او دا شونډې به دله خوري وایي انا مالک او انا کنزک زه ستا مال یم ستا خزانه یم دا به ګرځېده جګړې نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه دومره جوور لاړ په دې سیس کې حالانکه ما تاسو ته وي رسول الله مبارک کور دو منزله دی لاندې یو کوټه به رپې بله کوټه صحابو جوړ کړي صحابو ځمکې وې جایدادونه خو بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ږیری و هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې په ړومبو مسلمانانو کې دی متقدمین هغه لومبي مسلمانان السابقون الاولون الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله لږه نه عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه ور کې ولاړ خو چې به چا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي باباجي سره څه وکړو مونږه احترام یې کوو لوی عالم دی باباجي لوی صحابي دی د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وته ملګری دی دا سره څه وکړو هغه وایي داسې کار وکوه ابوذر ته یې وایي ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي تابعدار زه شام ته لاړ شي مدینې ته دنیا خلک راځي او دا جګړې دې جوړې کړې دي شام ته ده سبا سلام علیکم لاړ شام ته شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی هلته هم چې د چا کور دی دو چاته کور وایي قبر نه به ځي که به نه ځي ځمکه به وچه دا ځمکې خدای به څه کوي رسول وایي ته کې به خدمت کې که الله و رسول به عبادت پکې د چا به پیسې وي ښه جمع کې دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي درته هلته معاویه صاحب به ورته یو څه وي د بل څه اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړو چې باباجي نه مو خلاص کا مونږ خو درته څه ویلی نه شو نه غوسه کولی شو نه بل څوک خلک احترام کوي سپین ږیری د رسول الله مبارک لومبو ملګرو کې دی دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي چې مدینې ته راغې حضرت ابوبکر وایي دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري ځکه خبرې به یې پرې ناشنا لګېدې لکه چې ما څوک پېژني نه په لومبي ځل یې ولیدله دلته بیا خلکو سره باسونه مشن یې دقه و د مشن و د چېم نه منل نه 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 بس مال به نه جمع کوې ځمکې به نه هلې کورونه به نه جوړوې مال به بس
عبادتونه کوئ، الله رضا کې. زهد دې حد ته رسېدلی و. د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي. هلته کې عثمان صاحب ورته وي رب زی ته لاړ شو، ربه ځه د مدینې نه چې سړی قسیم ته ځي په دې لاره راځي، زه ورته تللی هلته یې قبر هم دی. وی هلته لاړ شي، هلته لاړ، یو یې ښځه یو دی، هلته یو ځنګل کې پرېوته، چا ورته پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلې. وایي که زما بادشاه یو حبشي غلامي، حبشي غلام او دونه پوټینې سر وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سر وي، بد شکلی، او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم، پاتې لا د عثمان به څنګه نه منم، څنګه به نه منم. هلته پروت دی صاحبه یوازې یک تنها، یو خیمه کې پروت دی، د خاورې په بالښت پروت دی، یو نری څادر لاندې پروت دی، او یو ښځه ده ورسره یو دی. هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي. بیمار شو غریب چې ناجوړه شو، ښځه ورته کېناسته، ابوذر تا سره به څه کومه، هر ځای جګړې، خلک پیشه، مالې پیشه، خلک پیشه دولتي پیشه، خلک پیشه ځمکې پیشه، خلک پیشه بنګلې جوړې شي، ستا کار چا سره څه دی؟ دلته باته په دشت و بیابان کې پروت دی، تا سره وکم څه؟ سبا به ځان کدن دي، زه به درته ناست یم، مړ به شې نو تا به ښخوي څوک ماله، زه به دې په اوږه کې نشم ګرځولی، زه خو ځان له ښځه یم، زه به در سره څه کومه؟ ستا جنازې سره به څه کوم، ستا غسل سره به څه کوم، ستا قبر سره به څه کومه؟ ته په څه جنجال دې ځان اړولی دی؟ حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه، الله به مدد کوي. د خواهش مقابله چې کوې که نه، سخته مقابله، دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده، او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی دی. داسې مقابله یې وکړه. حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه، د حضور پاک ته پته وه، لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد. دونه مقابله، الله مدد. وایي داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي، الله به مدد کوي. چې کله مړ شم که نه، بار به وځي له دې خیمې نه، ځنګل نه به لاندې کوزه شي، په دې لاره به یو قافله را روانه وي، قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی، راشئ غسل هم ورکړئ، کفن هم ورکړئ، ښخ یې هم کړئ، پې جنازه هم وکړئ. خبره اسانه شوه. او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی، همې پوره که، او رسول الله مبارک زما متعلق د الله کومه وعده وه ما ته ویلې ده، امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي. ما هم پوره که، الله به م خپله وعده پوره کوي. ما ته رسول الله مبارک وایي چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې، چې هجرت دې کو یوازې وې، د دنیا ژوند به دې یوازې څوک به در سره نی، مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی، او د قیامت په ورځ چې د قبر نه پاسې جنت ته روانې، بیا به یوازې څوک به در سره نی، یوازې به جنت ته ځې، یک تنها به ځې. ما هغه خپله وعده پوره کړه، ما چې رسول الله مبارک له کوم لاس ورکړی، ما خپل خواهش قربان که، الله رسول مې واخیستل، د چا له نه کېږي. ما هر څه پرېښودل، عثمان هر څه راکول، معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما، هر څه مې پرېښودل. ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی، د بادشاه د برکته دلته پروت یم. امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي. په دې خبرو کې، په دا مسافرۍ کې، دا خاورو د بالښت د پاسه، د کوټې کجورې د پوزکي د پاسه، په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه ساه لاړه، وفات شو. ښځې وې ما یې خدایه څوکم، د ده وصیت دی، د خیمې نه راکوشم، و چې راکوشم سنګ لارې ته رالم، واقعي قافله را روانه وه مدینې ته تله. ما ای قافلې والا، یو غریبه بېکسه ښځه یم، دې خیمه کې مې خاوند مړ شو، یک بعد دې څوک یې نشته، مسافر دی، خدای دپاره راشئ او ما سره د خپل خاوند سنبال کې. ډېره ښه مسلمان دی، ولې به نه کوو؟ چې قافلې والا څنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوي، کتل، اوهو دا خو حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دی.
او دا دلته څه کوي؟ د حضرت ابوذر خو نوم و الله د رسول الله مبارک نه یو قدم وروسته نه دی پاتې شوی، یو جهاد کې دې وروسته نه دی پاتې شوی، یو سفر کې دې وروسته نه دی پاتې شوی. او دا خو ابوذر دی. اوهو ولاله قربان د ده جنازه، د ده قبر، د ده کفن دا به موږ نه کوو. هغې قافلې والا قبر هم وکنه، کفن یې هم ورکه، غسل یې هم ورکه، او پې جنازه یې وکړه. دا مثال ماته مخکې پروت دی. نه شم رسېدی دې ته، نه زه رسېدی شم، نه تاسو رسېدی شي، نه شو رسېدی. 1% خو ځانور رسول پکار دی که 1%، یو 2% خو ځانور رسول پکار دی که موږ څه کوو؟ موږ وایو د رسول ایمان دی زموږ الحمدلله، او نن دنیا په خواهش پرستۍ په ډېره په تېزۍ روانه، ډېره زیاته په تېزۍ روانه، دومره په تېزۍ چې نن خدای خلکو هېر کړی دی. هېر دی رسول، هېر دی مدرسه، هېره ده، ګیره ختم، پټکې ختم، نیکانو پسې کنځلې، علماو پسې کنځلې، مدرسو پسې کنځلې، ګیرې پسې کنځلې، تبلیغ پسې کنځلې، تصوف پسې کنځلې، تسپو تسپک نظر. داسې ځای نه مې لیدلي دي په دا سترګو چې قسم په خدای په پرتوګ او په کمیس سړی شرمېږي چې دا مې ولې چولې. د مسلمانانو په ملک کې مې لیدلي، د ما په خدای قسم مې درته وخوړ چې زه په لاره به روان وم، په تاشقند او په سمرقند کې په لاره به تلم. 85% خلک پکې مسلمانان دي، 85%، دا نه چې کافران دي. او زمونږ جامو ته به یې وکتل او زمونږ ګیرو ته به یې وکتل نو موسکي به شو، مې د اوس مونږ پورې خاندي. په خدای قسم په سترګو روزو کې به یو بل ته کتل او مونږ ته به یې اشارې راکولې چې دا څه کوي، داسې ژوند راغی، داسې خواهش پرستي راله چې نن اسلام هېر. سار وختي چې مونږ پاسو نو لومبی د خپل بچي د پتلون غم کوو، او د هغه د کوټ غم کوو، او د هغه د سکول غم کوو چې دی لاړ شي او د پبلیک سکول ته بوځم، د هغه د ټرانسپورټ پیسې شته، د هغه د ټیوشن پیسې شته، د هغه د هغه جامو پیسې شته، د هغه د هغه ګرانو کتابونو پیسې شته، هغه له نوکر شته، هغه له ځان له موټر شته چې دی پکې سکول او کالج ته بوځم. جومات له 10 روپۍ نشته، جومات په چندو جوړوم. مدرسې له 20 روپۍ نشته چې خیرات وله ورکې، زکات هم چې باندې کم فرض دی هغه هم نه ورکې. خوا کې د غریب د لوږې پروت دی 10 روپۍ وله نشته. ولې؟ په دې خدای خوشحالېږي، په هغې ته خوشحالېږي، په دې خدای خوشحالېږي، په هغې د بچی خوشحالېږي. موږ په کوم طرف روان یو؟ موږ خبر سي بس څه کوو؟ یوم یعد الظالم علی یدیه، په دې لاسونو به ټکونه لګوي، ټکونه. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. الله دا خواهش مې پرېښې وه د پیغمبر په لار روان و څه وخه وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اوهو دا خو مې فلانکو سره دوستانه وه، غرق کړې ما، فلانکو سره مې تعلق و تباه کړې م خدایا چې د ظالمانو سره خو زما تعلق نه وي، دې په ځای مې د رسول د لارې خلکو سره تعلق یې څه به وه. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پیغمبر سره چې کومه لاره ده هغه د علماو لاره ده، هغه د شیخانو صوفیانو لاره ده، هغه د تبلیغ او د دعوت لاره ده، هغه د رسول الله مبارک د سنت او د احادیثو لاره ده. او ارمان په لاسونو چکونه به لګوي که دا لاره باندې تللی وي. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. دا خو بل غرق کړم که نه د ما دوستو او دا په خواهشاتو یې سر کړم، تباه یې کړم. خدایه که د سره مې لار نه ونیولې دا خواهش پرستو والا او دا د سنت متبعین اتباع والا لار نیولې وي، الله څنګه به ښه وه. بیا به څه کوې په خبر کې؟ هلته خو بیا رڼا هم نشته، هلته خو مکمل لوډ شیډینګ دی، هلته پکې هم نشته، هلته سولر هم نشته، هلته خو ډېره ګرمي ده، هلته خو مار لړم ځان نه وجلی هم نشي، هلته خو اجدها ځان نه لرکول هم نشي، مار لړم وجلی هم نشي، هلته چغه هم نشي والی چې مورې مړه شومه، نشي ویلی، مور دله نشي راتلی.
هلته به یو چغه وی یسمعه من یلیه الا الثقلین، انسان او پیری به نوري باقي به ټول اوري. د خواهش پرستی او د الله او د رسول مقابله ده. من خواهش پرستی اغشتې را الله رسول پرېښی دی. پرونو هسې یو خبره کوم، د خدای زمونږ مونځ ته ضرورت شته؟ وایه که مونږ مونځ وکړو، روجې ونیسو، حجونه وکړو، صدقې ورکړو الله د رضا دپاره، د خدای خدایه کې پې څه فرق راځي زیاتې؟ نه. او که مونږ د دنیا ګناهونه وکړو، دا ټول خلک داسې چې لکه د فرعون په شان د خدای خدایه کې پوټې کمې راوستی شي، خدای ته څه نقصان رسولی شي؟ نه. دا ولې مونږ ته وایي مونځ کوه، روجې، دا د خواهش مقابله را باندې کوي. زما نفس غواړي چې زما سره د پیسې او ډېره دي او هلته الله او رسول وي نه صدقه او زکات ورکړه، شابه د نفس مقابله وکړه د خواهش. منځ د خواهش مقابله را باندې کوي. ما مونځ ته د الله څه ضرورت دی؟ ما اخلي که ګرمه ببلستن اخلي، ما اخلي که ایسی او ایر کنډیشن اخلي، ما اخلي که بچو سره مزیخ اخلي، او دغه مقابله. او حج کې ما اخلي، مزل کې پیسه لګې، دولت لګې او که مال اخلي، شابه ما اخلي که ځه. او روجه کې ما اخلي، تنده برداشت کوي او که نه خپل خواهش اخلي. بس صرف د خواهش مقابله. د عبادتونو مقصد دا دی. دا صحابه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مکه شریفه کې چې یو جوړه به سار بدلولو یو ماښام. موږ هم داسې کوو اوس که پخوا به زموږ د علما وایي یو څار یو ناشنا به لګېده، اوس موږ یو سار بدلو، یو ماښام بدلو. سار جامې واچو نو لاړ شو پکې، ماښام چې راشو بله واچو، سار بله اچو. دنیا دغسې را. او قیمتي جامه، اوهو داسې جامه چې یو ځل بیا پې چا سترګې ولګي دوباره به یې نه اچوله. هغه زمانه کې د ریخمو جامې هغه اوس کم دي، اعلی ریخم د هغې جامې به اچولې، مالدار قیمتي، او مخکې به نقاب کې ګرځېد. او عجیبه دا وه چې د رسول الله مبارک هم شکل و تقریبا شکل یې د حضور پاک مبارک په شان دی. احد کې شهید شوی دی، احد کې شهید شو. چې دی شهید شو نو شیطان پکې چغه وواله چې رسول الله مبارک شهید شو. نو صحابه خپې وخوېدل. او احد کې چې کم میدان کې شهدا دفن دي، درې پکې ښکاره دي، باقي نور هم ډېر دي خو پته نه لګي درېغ دي. حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه، دا درې واړه یو ځای دفن دي، یو ځای. نو مدینه کې روان دی چې کله مسلمان شو، هجرت یې وکړه، دغه سړی چې د جوړه سار او ماښام او دوړه په جامه نه لګي، مدینه کې روان دی. نو یو پنسو پسې راښکېشي بله اوچته ده، یو لنګ ټوکړه لاندې راښکېشي په ځمکه بله اوچته ده، او غټې غټې ټوکړې ورته لګېدلې جامو ته. او ټوکړه هم د ټوټې ټوکړه نه ده، د سرمنو ټوکړې ورته لګېدلې. نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو، ډېر یې وژړل. نو چا دې تپوس الله رسوله ولې؟ وایي د مصعب هغه حال را مخکې شو چې د اسلام نه مخکې و، اوس حال یې را مخکې شو. مخکې څه حال؟ دنیا پرستی، خواهش پرستی، اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې چولې، په سرمنې په ځان نه دی، په جامه نه دی، په ځمکه ورپسې د لنګ ټوکړه راښکلې کېږي. دا نمونې مونږ ته مخکې پرتې دي. حضرت حذیفه، حضرت عبدالله ابن حذیفه سهمي رضی الله تعالی عنه یو جهاد کې د حضرت عمر فاروق زمانه ده، د روم بادشاه ونیوه، 300 مرګرو سره یې گرفتار کړ، 300 سره چې گرفتار یې کړ نو د روم هغه بادشاه راوست او جیل کې واچوي. دشمن دې سختي ورسره کولو چې وایي چې وایي ډوډۍ به نه ورکوې، خوراک به نه ورکوې، اوبه به نه ورکوې، بند کړې، سختي م وله ورکړې. مشر پکې څوک دی؟ عبدالله ابن حذیفه. یې راوسته ورته یې ویې چې عبدالله تا پرېږدم په یو شرط، مفت پرېږدم چې عیسایي شه، زموږ دین قبول کړه. عیسایي کېږم چې اوس خو د جنګ کې ونیوم او که خلاص شم او بیا موقع راغله چې والله بیا د سره جهاد کو، عیسایي کېږم چې
وی چې بیا جیل کې ډوډۍ خوراک بند کې چې ښه اوږې تږې کړل وی راویې باسئ وی عبدالله یو خبره درته کومه عیسایي شه پرېږدم دې ګورنر درنه جوړوم د یو علاقې لور هم دله در کوم څه شی در کوم لور هم دله در کوم او د بادشاه لور تا ته پته چې کم څوک یې نه غواړي لور مال څه غواړي د یو علاقې د ګورنر کوم هم ستا د جهاد ډېره لویه تجربه ده د جنګ زوم کوم دیم مال هم در کوم اسلام دې پرېږده عیسایي شه وی بادشاه سلامته که دې لور سره د مال هم راکړې کالي هم راکړې او دې لور سره د ګورنري نه دا ټوله بادشاهي هم راکړې چې اسلام غوندې دین پرېنږدم نه اوس که د خواهش پرستي وه وی به چې ځه مړه خپل کار به کوې اسلام که خواهش پرستي وه نن ډېرو خلکو خصوصا دا په خرابو انجیوزغانو کې چې دا کم خلک نوکران دی د خواهش پرستی د لاسه اسلام پرېښی دی په خولې مسلمانان دي په خولې دننه نشته دننه نشته اسلام په خولې مسلمان په معمولي غوندې خبره د اسلام نه باروزي لږه غوندې خبره دننه بل شان دي بار بل شان دي صرف په خوله غږ نه کوي چې څوک راته کافر ونه وایي یعنې دننه چې یو سړی په زړه کې دننه د رسول الله مبارک د سنتو مخالفي ته ته مسلمان ویلی شي دوی چې په خپل مجلس کې بیا کینی ګیرې پورې خندا کوي سنتو پورې نو ګیره نه پرېښودل او ګیره خرایل خو ګناه ده شک پکې نشته خو چې ګیرې پورې خندا کوي او سپک ورته ګوري مسلمان نه دی کافر دی خندا جدا شي غټې غټې ګیرې دا جاروګانې چې مخونو پورې نیولي دي چې دا لفظ دی او ایمان نه ووتی او چې انډرګراونډ دننه بیا د پیغمبر سنتو پسې سپک ګوري منځ ته ورزش وی منځ ته او د اسلام او ایمان ته زړې خبرې وی زړې خبرې دا سپک کتل دین ته شو که نه شو دا د کوم دی نه مسلمان پاتې شو ما ته یو سړی وی دا اسلام او ایمان وی دومره کچلومه نه را چې دا د په اسانه شتلیږي ما وی دا کچه هم ده مضبوط هم ده که کلک و پورې ونښتې کلک مضبوط دې ونیوه نو ډېره مضبوطه ده او که معمولي یو دوه ټکه دې ووې لکه ابلیس څه وې ابلیس خدای مانه د خدای انکار نه دی کړی ابلیس ته الله وحدانیت هم منه چې یا خدای یو دی ابلیس جنت هم منه اوس یې مني دوزخ یې منه اوس یې مني ابلیس ته الله فرشتې هغه هم منلي اوس یې مني ابلیس دې هم انکار نه کوي چې دا پیغمبران د خدای پیغمبران نه دي تا خو ته اړوي خو په خپله ته انکار نه کوي ورته معلومه ده د خدای د کتابونو هم انکار نه کوي یو ټکې ووې څه خلقتني من نار وخلقته من طين أأسجد لما خلقت أأسجد لما خلقت څنګه دی من طين زه هغه ته سجده وکړم چې خټې نه پیدا الله سره مقابله وکړه پټې نه غوندې په دې رکوټې ټکي 80,000 سال عبادت پر وبوله دې رکوټې ټکي سره همیشه دوزخي شو اسجد لما خلقت طینا د ته سجده وکړم چې خټې نه پیدا د اور نه پیدا بس الله مقابله شو خواهش پرستی شو تباه و برباد شو غرق شو زما وروڼو بنیاد د خبرې دغه ځای راځي نو هغه زمونږ ایمانونه کچه دي خفه کېږو به نه ایمان به مضبوطه ایمان به کلکه او د خواهش اتباع به پرېږدي او الله رسول پورې به نښلې ګنې چې ایمان کچه دی لا یؤمن احدکم د ایمان د مضبوطیا یو نښه دا ده چې دا زه درته لګیم په دوو جملو کې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ایمان کچه دی چې د خواهش اتباع کې او چې خواهش دې پرېښو الله او رسول پسې روان شو ایمان به پوخي بس نو بیا ورته وایي چې داسې نه کېږي وایي ښه دننه کې جیل ته نه کا نوکران وي بس باقي مري را ویویستل نو غوښه یې ورته سره کړې وه او ورته مشروبات هم یې ښودي وی عبدالله وی دا وخورئ خو ګورې دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب دي ملګرو ته وایي چې ګوتې یو نسئ وله حالانکې دومره کمزورې دي چې سترګو نظرونه یې ختمېدو والا دي
مرګري ورته وایي ولې په ازمایش کې چې دا خو موږ له دې وخت کې جایز دي. فمن اضطر في غیر باغ ولا عاد، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، که څوک محتاج شو او دې د دین نه ورپسې نه ځي، د حد نه زیاته نه خوري چې په څومره مړېږي هغه مره خوري، نو خیر دی جایز دی. دې وخت کې د خنزیر غوښه خوراک جایز دی، شراب څښل هم جایز دی. دی ورته څه وایي دونه ازمایش کې ما چې وا عبدالله څه کې مو زیاتې مه کوه دا جایز دی موږ له. وایي بلکل ما ته هم پته ده چې دا د خنزیر غوښه او دا شراب دې وخت کې موږ له جایز دی، خو د یو کافر عیسایي ړه پې خوشحالېږي د هغه ړه نه خوشحاله و. نن موږ د کافر ړه خوشحاله و که نه خوشحاله؟ موږ وایو چې امریکا خوشحاله شي، موږ وایو چې برطانیه خوشحاله شي. نو زه وایم چې دا ګندونه چې د هغه کم ګند دی دا خوشحاله شي، الله به خپل کار کوي. آسیه ملعونه به ورخوشي کو چې هغې خوشحاله شي، هغه به خوشحاله و. پرېږدو به نور باد څه پرېږدو، الله به پرېږدو، وایي د دړه خوشحالېږي. وایي ښه اوس به وګوره چې ته عیسایي کېږي او که نه، یو غټ تب یې راوړه او پکې تیل واچولو او د اور یې لاندې بل په چې په خوټ کېدو راغی. وایي دې کې م یو اچومه، یو ملګري وله ونیوه او هغه د تیلو هغه غټ ډرم ته یې ور شغال کړه، دونه ګرم و چې ور پرېوتو سره یې غوښه هډوکي د یو بل نه جدا شو، اړوی یې مونه کړی شو. وایي اوس دې ونیسئ د عبدالله دې ورولې چې دې کله ونیو په ژړا شو. وایي ده درته ویم چې نشي ټینګېدی. وره به ته څنګه خبره وکړم ګورنري مال ښه لور در کوم عیسایي شاه نه کېدې، اوس به کېږي که به نه کېږي. وایي نه په دې خو نه جاړم، په مرګ خو نه جاړم. وایي په څه جاړئ؟ وایي جاړم په دې چې ډېر ټپ شوی یم، وجود مې ډېر کمزوری دی او ډېر پوټینی دی، که اوس دې ور وغورځولم په یو ټک کې به ساره نه وځي. جاړم په دې چې ارمان لږو تندو والم ډېر کمزور یم، ارمان چې زما په دې وجود کې زما د ویښتو مرساګانې وي او هر یو ساه مې د اسلام او د ایمان نه دغسې قربان کړی وي لکه زما دې ملګري چې قربان کړم. الله او رسول اغېشتل دې ته وایي. یاره وایي داسې وکړئ پرېږده دا ملګري، خو په یو شرط دې پرېږدم چې زما را تندې به ښکلی. عیسایي بادشاه ورته وایي یاره ویړه خو مې نه غواړي، ستا له خوشحالولی نه شم، که یوازې هم دا کار به مې نه کړی، خو د دې ملګرو د خاطره به یې وکړم، خو که ملګري مې پرېږدې یو پرېږدم. نو هغه عیسایي بادشاه له تندې ښکل کړه د ملګرو د خاطره او راغی مدینې ته خوش یې کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه. حضرت عمر صاحب مدینه کې اعلان وکړه ټول د مدینې اشراف مشران او چې څومره صحابه دي پکې ټول به بارزو استقبال به کوو. عبدالله ابن حذافه را روان دی او څنګه استقبال به کوو. د ملګرو د خاطرې د عیسایي بادشاه تندې ښکل کړی دی. موږ به ولله دا ارمان رجو چې نن موږ ټول به ورته تندې ښکلو. دا مثالونه زما وروڼو موږ ته مخکې پراته دي او د قارون هغه هم راته پروت دی. خواهش یې واخیسته، د موسی علیه السلام قریبي رشته ده، نږدې رشته ده او او موسی علیه السلام سره په ډله کې دا نه چې هغه سره نو بین اسرائیلو کې قارون. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دومره مال و دومره چې د هغه کنجانې به یو ډلې وړلې، هغه داسې کنجانې خو به نه ده پوټې نه یې کړه او جنندې به هم داسې نه وي، یو ډلې به وړې مضبوطې ډلې به یې چابیانې ګرځولې. قارون خواهش پرست د موسی علیه السلام سره ملګری یم، د هغه سره ګرځي یم، هغه سره ناسته پته او پشي شا وله خپې م وایي. پشي شا کوشش کوي چې موسی علیه السلام بدنام هم کړي او د موسی علیه السلام د بدنامۍ یو خطرناکه لاره اختیار کړه. یو جنۍ ورته ولمسوله چې په ډک مجلس کې پې ته الزام لګې، نو د موسی د پیغمبره مدد خو بیا الله کوي که او چې څنګه جنۍ پاڅېده او الزام یې ولګاو او موسی علیه السلام پرې راغی. وایي دا چېرته کېږي؟ خبره ښکاره شوي چا درته ویلې دي؟ وایي دی قارون. وایي الله وینیسه ځمکه وشلې د قارون وردن نشي. دی نور یې مراکاږه کنډو ته شو، وی نور یې مراکاږه نامته شو او دی چغې وی موسی ای موسی مهرباني وکړه معاف مې کړه. خو موسی علیه السلام خو جلالي شخصیت دی،
بیا چغې وی مری پورې بیا چغې وی وردنې که او رسول الله مبارک فرمایي تر ننه پورې په دا ځمکه کې تر قیامته پورې به ورو تاویږي. خواهش پرستی د پیغمبر مقابله یې وکړله، ذلیل شو که نه شو؟ مال دولت قنجانې خزانې هر څه پاتې شو. الله وی موسی ته موسی معاف دې نه که نه الله ستا پیغمبرو په مې څونه خطرناک الزام ولګو ما به څنګه معاف کړی وې؟ وی ظالم که ما ته یو چغه والې وه ما معاف کو خو زه یې پرېښوم تا ته یې چغې والې دونه رحیم بادشاه دی، دومره رحیم بادشاه. حالانکه الله په پیغمبر ډېر خفه کېږي. نو موږ به څه کوو؟ موږ خېټه دې کې زړم پروت دی خواهشاتو جاله او دې کې کولمې پرتې دي او دې کې معدم پرته ده او دې کې لرم پروت دی او دې کې نجاستونو غلاظتونو ګن پکې درنه پروت دی. دا مونږ او خدای دا لاندې پیدا کړی ده مونږ کوم خوا رسولې ده بره د که داسې ګورم خېټه که داسې ګورم خېټه که داسې ګورم نو خېټه مبارکه که شاته ګورم نو خېټه مبارکه او که سوال کوم د خېټې دپاره که مونځ کوم خېټې له که چاته ویم دعا وکړه خېټې له که بچی می سعودي ته ځي عمرې له به ځم بابا ګورې بچی خېټې له دوا خېټه لرم که نه الله الله افرأیت من اتخذ الهه هوا مونږ خواهش نن خدای کړی دی. الله وی ظالمه خېټه لاندې ده بره سر دی سردار دلته دی سر دی سوچ دلته پروت دی فکر دلته پروت دی سوچ فکر سره کار وکړه چې دا خېټه تصوره چې دا د الله په خوشحالۍ که د الله په خفګان سوچ وکړه دی سر مې دله بره پیدا کړی دی سترګې مې دلته پیدا کړي دي غوږونه دماغ په دې لږ سوچ وکړه سترګو سره نظر وکړه غوږونو سره حق واوره چې دا خېټې ته کوم شی اچې دې باندې الله خوشحالېږي که خفه کېږي ته وایې نه سوچ کوم نه په سترګه حق ته نظر کوم نه په غوږ د ملا خبره اورم دقه خېټه مې ده خېټه ده خېټه ده خېټه ده حضرت خېټه مبارکه دا زما هر سار څه ده خېټه کې دننه هر څه پراته دي د مارونو الله خفه کېږي. مقابله د خواهش او د رب موږ به رب اخلو خواهش به پرېږدو بیا ګوره خېټه به خدای پوره کوي. د خېټې ذمهداري رب العالمین اخیستې ده پوره یې اخیستې ده. قسم په خدای که د لوږې یې مړ کړې قسم په خدای دا خواهش به دې پوره کوي چې شریعت خلاف نه دا بنګله به هم دله جوړوي دا موټر به هم دله درکوي دا جایداد به هم دله درکوي دا په کاروبار کې برکت به دې مچوي هر څه به درکوي خوشحاله زندګي به دي. او که خېټه دې په دا سر د پاسه کړه نو مال به د سره ډېرې خو پریشانه به ګرځي د مال پسې به سرګردانه ګرځي. ډوډۍ خو هغه ده چې خدای مقرر کړې ده.